والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا. ایما ډیرو محترمو معززو مسلمانانو مومنانو ورونو، الله پاک وکړه چې روژه م په خیر تیره کړې وي او قابل دی قبول دی پروردګار رب العالمین په دربار کې ګرځېدلی وي او څومره ثوابونه چې پروردګار په دې روژه باندې موږ ته وعده کړي هغه یې موږ او تاسو په نصیب الله پاک وګرځوي. دا چې روژه موږ پای ته ورسوله، پس د روژې نه بل حکم دی پروردګار رب العالمین دی چې هغه باید موږ مسلمانانو روزهدارانو باید د لمانځه نه مخکې ادا کړی وي او یا یې ادا کړو. صدقة الفطر واجبة على كل مسلم قادر لقول ابن عمر. صدقه د فطر واجب ده په هر مسلمان باندې چې قدرت صدقه د فطر ولري. قادر هغه څوک دی چې د یوې شپې ورځې د لباس او مسکن اضافه د خپل اولاد خوراکه ولري. دی نور په د صدقه د فطر واجب ده، دی به ورکوي. فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم زکاة الفطر من رمضان صاعا من التمر او صاعا من شعیر او قمحا. پیغمبر علیه الصلاة والسلام واجب وګرځوله صدقه د فطر په هر مسلمان باندې د روزې خردکم یو چارک غنم، خردکم یو چارک وربشې، خردکم یو چارک خرما. دا درې شیان پیغمبر علیه الصلاة والسلام په نص کې راوړي دي. نور مذهب د امام احمد ابن حنبل صاحب هغوی وایي چې فقط همدغه مواد چې په حدیث شریف کې راغلي په خپله به همدغه ورکوئ صدقه د فطر، پیسې نه قبلوي. امام اعظم ابو حنیفه خاطر د سهولت مسکینانو و فقیرانو هغه وایي چې د دو خرما او غنمو وربشو قیمت ورکوي فقیر او غریب ته چې دته سهولت راشي، سمدلاسه یې چې ضرورت یې خپل ضرورت پرې رفع. علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین. صدقه د فطر په نارینه او زنانو، په ماشومانو او سپینګیریو، په ټولو باندې واجب ده. هر څوک چې په کور کې 10 نفره لري، 15 نفره لري، که زنانه دي که نارینه، که ښځې دي او که ماشومان، په ټولو به یې صدقه د فطر ورکوي. دا دې ته نه ګوري چې دا ماشوم دی، دا زنانه ده، دا بالغ دی، دا عاقل دی، دا نارینه دی، نه. هر څوک چې په دو کور کې سکونت لري، که 10 دي که 20 نفره، ټول به صدقه د فطر ورکوي. خطرینه طریقه د صدقې د فطر دا ده چې هر مسلمان د خپل شخصي مال نه چې په خپله یې ګټلی وي، په خپله یې پیدا کړی وي او مطمئن وي چې د مال د ما حلال دی، په دې کې څه خرابي او چټلي نشته ده، کې د هغو مال نه به دی صدقه د فطر ادا کوي. خو د موږ او تاسو معاشره و اجتماع چې ده هغه برعکس د نورو معاشرو ده. موږ په کور کې ټول کارونه کوي، پیسې و ګټه د کور مشر ته راځي. نو په دې صورت کې تنها د کور مشر مکلف دی چې د ټولو صدقه د فطر باید ادا کا او د پاک مال نه یې ادا کا. هیڅ څوک هم باید ترې پاتې نشي. که چیرې څوک یې د خپل ځان نه ادا کا، دا خو پابها ډېره ښه ده چې هر سړی 50 روپۍ د خپل جیبه راوباسي و خوار غریب فقیر مسکین ته یې ورکا. ته دو ښه طریقه بله نشته ده. خو که چیرې څوک یې نه لري په کور کې، پیسې ټولې د کور د مشر سره وي، بیا یې نو ښه طریقه مغه ده چې ما مشر به ټولې پیسې ورکوي. امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی السنة الثانیة من الهجرة.
من فی شهر شعبان. صدقه د فطر په 2 کال د هجرت په مدینه منوره کې په پیغمبر علیه الصلاة والسلام واجب وګرځېدله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې د دین د دښمنانو د خپل قوم او عصب د دښمنانو نه د مکې معظمې نه هجرت وکړه، خپل کور او دیار یې ټول ترک کړه، مدینې منورې ته ولاړله. مدینې منورې کې د ده مبارک د هجرت 2 کال وه چې پروردګار رب العالمین صدقه د فطر پې واجب وګرځوله. عادت پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا وه چې ده به مخکې یوه اوته د روژې نه خطبه ورکوله، د عید نه خطبه ورکوله. دوی ته به یې د صدقې د فطر ټول احکام بیانول، اندازه مستحقین یې څومره ورکا، څوک یې ورکا، د کوم مال نه یې ورکا، د ټول مسایل چې مربوط په صدقه د فطر دي. موږ هم په قدم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په آخرینۍ خطبه د روژې کې ما دا مسایل بیان کړي دي. باخراجها حکمتها، ولی پروردګار رب العالمین یوه میاشتم روژه ونیوله، اوس یې بیا بل مالی عبادت په موږ باندې واجب ګرځولی چې صدقه د فطر دی. حکمت یې صدقې د فطر څه دی؟ ولې موږ صدقه د فطر ادا کوو او ولې یې ورکوو؟ قال فرض رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم زکاة الفطر طهرة للصائم من اللغو ورفث. اول حکمت صدقې د فطر دا دی چې موږ خپله یوه میاشت روژه چې نیولې ده، په دې کې شاید د موږ نه څه غلطۍ وړې او غوټې شوي وي، موږ د هغو غلطیو نه خپله روژه صفا کوو، پاکوو یې. موږ خو په ټول توان و قدرت باندې تپ و تلاش کړی چې ښه پاکه روژه ونیسو، د هرې صغیرې او کبیرې ګناهانو نه ځان پکې پاک وساتو. خو بیا هم انسان دی، شاید غیبت، تهمت، بهتان، نامحرمو ښځو ته کتل او نور کارونه ارزنې شوي وي، ساز او سرود شاید اورېدل شوی وي، نو د موږ روژه په دغو شیانو باندې چټله شوې ده. چټل عبادت پروردګار رب العالمین نه قبلوي او نه منظوروي او نه د ده دربار ته ورځي. نو پس د هغې موږ چې یوه میاشت روژه ونیوله، صدقه د فطر یې ادا کوو. هغه کومې وړې غلطۍ چې د موږ نه قصدن یا غیر قصدن شوي دي، چې هغه د موږ د روژه د هغو نه پاکه شي او د الله حضور ته ورشي او الله یې په خپل دربار کې قبوله مقبوله وګرځوي. وطعمة للمساکین. اول حکمت خو د روزې پاکوالی شوله. دوهم حکمت صدقې د فطر دا دی چې دا یوه مړۍ ډوډۍ ده د فقیرانو مسکینانو دپاره. په دې مبارکه میاشت د روژې کې د لوږې درد موږ او تاسو ولیدله چې لوږه څومره سخته ده، څومره انسان کړوي. اوس پروردګار رب العالمین موږ ته وایي چې دا دردونه د خېټې دې ولیدل چې څومره سخت دي، خو اوس د ما فقیران، غریبان، مسکینان، ما بندگان، چاته مې مال ورکړی بې حسابه، چاته مې مال ورکړی په اندازه، څوک مې فقیران او غریبان او مسکینان پیدا کړي دي، ټول امتحانوم. خان یې په خانۍ کې امتحانوم، مالک یې په مالکیت کې امتحانوم، فقیر او غریب یې په غریبۍ کې امتحانوم. موږ او تاسو ټول کال په ډک دسترخوان راټولیږو، خپلې خېټې مړوو، د یوه طعام په ځای 3 قسمه طعام په دسترخوان راته ایښی وي. راځئ چې د فقیران غریبان هم په دې مبارکه ورځ د اختر کې د موږ په شان یې دسترخوان ورډک کړو. موږ ټول کال دسترخوان ډک دی، یې دیر باندې حق دی چې په 2-3 ورځو د اختر کې د دوی اولادونه هم د موږ سره ډوډۍ وخوري، یې موږ د دسترخوانه یې وخوري، یې موږ د مال نه یې وخوري. ولې؟ انما المؤمنون اخوة، مؤمنان مسلمانان ټول ورونه دي، هر ورور په بل ورور دلسوزي لري.
هیڅ امکان نه لري چې د یوه ورور اولادونه دې ماړه وي او بل دې نر ناست وي. ورونو دغه صدقه د فطر چې ورکوئ دا فقط خوارانو غریبانو ته به ورکوئ. د موږ په معاشره کې انشاءالله پس د اختر د لمانځه نه مفصل غږېږم. د موږ په معاشره کې صدقه د فطر د مولوي صاحبانو ده. عام ولس هم د صدقه د فطر حق د ملا امام د جماعت بولی او عام خلق هم حق د ملا امام بولی. ملا امامان صاحبان هم حق خپل بولی. وی دا د ما حق دی، ما ته به راټولوئ، ما ته به راکوئ. خار غریب دی خاورې وخوري، خاورې خوراک دی نور دیم خاورې وخوري، ما ته یې راټولې کوي چې زه وخورم. مولوي صاحبان هم ظلم کوي. څه فکر کوي چې مولوي صاحبان ټول فرشتې دي، ملایکې دي، مرتکب دې ګناه نه کوي؟ دی لویه خطا او غلطي او ګناه ده چې کوي. په حکم د پروردګار ښه آګاه او خبر او دانا دي، ښه پوهېږي چې صدقه د فطر د چا حق دی، د چا دپاره جواز ورکړل شوی او څوک یې نن قبضوي، څوک یې نن اخلي. افسوس افسوس الف افسوس د هغو چا په حال باندې چې دی په محراب د پیغمبر کې درېږي، دی په چوکۍ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام کښېني، دی خطاب و وعظ و نصیحت د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د منبر نه کوي او بیا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په قدم باندې قدم نه ایږدي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ټول عمر د دې مدینې منورې امامت کړی دی، خو هیڅ وخت د چا صدقه د فطر نه ده قبض کړې نه اخیستې ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام غریب ترین و فقیر ترین کس په ټوله دنیا کې نه دی تیر شوی. ولې؟ هغو ته پروردګار رب العالمین غنای نفس ورکړې وه. نن د دې زمانې وارثینو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یې خېټې ډېرې لویې لویې ورکړي دي. هیڅ مړک څوک نه لري، هیڅ بس څوک نه لري. وګورئ حدیث د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دی وطعمة للمساکین. صدقه د فطر چې ده د یوه مړۍ ډوډۍ ده د فقیرانو، غریبانو، مسکینانو، کونډو، رنډو، یتیمانو دپاره. څوک ملامتي؟ عام ولس ملامتي که مولوي صاحبان ملامتي؟ ټول ملامتي په نیز د پروردګار رب العالمین. تاسو یې چې مولوي صاحب ته ورکوئ په دې ملامت یئ، مولوي صاحب یې چې درځنې اخلي قبض کوي هغه په دې ملامت دی. تاسو یې باید ورنه کړئ او دی باید رد کا وایې نه خلي. خو نه په تاسو کې د پوره ایمان شته دی او نه په دوی کې. که 2 روپۍ ورته نیسئ کلاس د جیب ورته خلاص کړی دی ور اچوه، ژرنده ده، نه مړښت لري نه بس لري. خار غریب مسکین د جومات دروازو په خوله کې خوړین شول، وراسته شول. په 10 بجو د شپې به موږ د تراونه وتلو، دلته به ښځې د ماشومانو سره ناستې وې. د ښې ورځې نه راځي، د ښې ورځې نه دلته راځي، نیمه شپه په دغه لنده ځمکه ناست وي ګدایي کوي. اوس راخیستې دي، ډکې خېټو راوستلي دي، کلوږي راوستلي دي. او موږ تاسو د دوی حق چې دین ورته فرض کړی واجب کړی دی چاته یې ورکوو. مه کوئ، راځئ د دین څه رقم چې راغلی دی په هغو رقم یې عملي کوئ، په اجتماع کې یې پیاده کړه. خیر دی که موږ مولوي صاحبان گذشت کوو، موږ ته نورې پیسې راکوه. د خار غریب حق موږ ته مه راکوئ. الا من تجب
په چا واجب ده علی الحر المسلم المالک المقدار الساعه یزید عن قوته و قوت عیاله یوما ولیله په هر مسلمان باندې چې آزاد وي مسلمان وي مالک د مقدار د خورد کم یو چارک غنم وي او د یوې شپې ورځې د خپل اولاد نفقه او ډوډۍ ولري په هغې ټولو باندې نفقه په هغې ټولو باندې صدقه د فطر واجب ده هیڅوک ځان نشي ترې خلاصولی وتجب علیه عن نفسه وعمن تلزمه نفقته لزوجته وعبیده هر څوک چې د ده نوکران او مریونه او مزدوران دي هر څوک چې د ده ښځه ده هر څوک چې د ده لورانې او زمن دي هر څوک چې د ده ته لاس لاندې ژوند کوي هر څوک چې د ده په دسترخوان ډوډۍ خوري د دو ټولو نفقه به دی ورکوي انها تغني الفقراء والمساكين عن السوال يوم العيد قال صلى الله عليه وسلم وطعمة للمساكين وقال صلى الله عليه وسلم اغنوهم عن السوال في هذا اليوم دا یوه مړۍ ډوډۍ د غریبانو مسکینانو ده پیغمبر علیه صلات وسلام وایي وی دا د اختر ورځ چې ده دا د ټول امت د خوشحالۍ ورځ ده په دې ورځ د خوشحالۍ کې د فقیرانو غریبان هم د ګدایۍ نه خلاص کوي دوی هم د سوال نه خلاص کوي که چیرې په دې حدیث موږ عمل کړی وای موږ د خپله صدقه د فطر ټوله دغو خوارانو غریبانو مسکینانو ته ورکړې وای چې نن د خدای د کور په دروازه کې ناست دي نن دوی اختر نه لري نن دوی خوشحالي نه لري نن دوی په ګدایۍ سره وتلي دي موږ د خدای حیا نه کوو خطرین لباس خطرین خوراک خطرین فرش و ضرب د ما دی ما اسلام د ما ایمان چیرته دی د ما ویښ وجدان چیرته دی زه خو فقیر و غریب و ګدا هیڅ نه وینم که چیرې موږ د صدقه د فطر ټوله راټوله کړې وای په دې فقیرانو غریبانو مسکینانو ویشلې وای دی به نن ولې ګدایي کوله دی به نن هم په کورو کې ناست و پاکې جامې به اغوستلې او ښه ډک دسترخوان به یې درلودله زموږ یو مولوي صاحب وه د به همیش په وس کې وی ور به شې خبر به شې عامیانو او مولوي صاحبانو چې وارثین د پیغمبر د ور بشئ ټول د الله حضور ته د قهار و جبار ذات مو مخې ته به ودرېږئ هر سړی به د خپلو کړو وړو ځواب ورکوي د فقیران غریبان چې نن دردونه ویني نن شپه ورځې اولاد یې لوږې نه ورته ژاړي او زه او ته په طعامونو باندې رشخند ویو زه او ته طعامونو په کراچۍ کې چپه کوو د ما او تا د کور نه هره ورځ یوه کراچۍ طعام بیرون ته غورځول کیږي قهار و جبار ذات ته به ورځو په دې ایمان راوړئ چې موږ به ټول د الله په حضور کې درېږو بدون د ترجمانه مستقیم به د الله سره په دې ژبه خبرې کوو سوال به کي جواب یې ورکوو دا سوال به هم راځنې کي چې صدقه د فطر در باندې واجب وه چا ته دې ورکوله چا ته دې ورکله یوه ډله نور ضعیف العقیده مولوي صاحبان بل چل هم راوباسي وی د ملا امام یا د دینی عالم که د آس زین د سرو زرو وي بیا هم صدقه و خیرات ورته روا ده نعوذ بالله چیرې دی د حدیث پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایی لا تحل الصدقة لغنی نه ده روا جواز نه لري چې څوک صدقه و خیرات غني ته ورکه ما وی تا د ملک خو ټول صدقه د فطر د اغنیاو مولوي صاحبانو ده
هر یو دولتي معاش هم لري، هر یو د جماعت معاش هم لري، هر یو په ولس کې ښه کور او لباس هم لري، بیا هم د ټول خار غریب یتیم کونډې رنډې صدقه د فطر دوی ټولوي، دوی نوشیجان کوي. اغنوهم عن السوال في هذا اليوم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وی د ما امتیان، د ما د امت فقیران او غریبان اغنیا کړئ، خپل صدقات دوی ته ورکړئ، دوی په دې ورځ د ګدایۍ نه خلاص کوي چې دوی هم په دې خوشحالۍ کې را سره شریک شي. دا چې وخت پوره دی، موږ 8 بجې د اختر لمونځ اعلان کړی دی، په خپله وعده باندې به وفا کوو، خپل لمونځ کوو. ورونو مخکې کینئ چې بیرون خلک هم ځای پیدا